افغانستان په مارچ میاشت کې له زمبابوې سره لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د زمبابوې او افغانستان ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 شلاوریزو سیالیو نیټه په ډاګه کړه. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان ټیسټ لوبې بیا پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله به د روان کال په مارچ میاشت کې خپله 5م او 6مه ټیسټ لوبه وکړي. یا د لوبې د زمبابوې هیواد سره ترسره کیږي. د همدغه لوبلړۍ په دوام سره د یادې لوبډلې پر وړاندې 3 شلاوریزې لوبې هم کیدونکې دي. کرکټ بورډ د سیالیو کره نیټه او د لوبو کولو ځای نه دی په ډاګه کړی او یوازې همدومره لیکلي چې د مارچ په میاشت کې به سیالۍ ترسره شي. له دې څخه وړاندې بېلابېلو رسنیو راپور ورکړی و چې افغانستان به په فبروري کې له زمبابوې او د مارچ میاشت کې به له هندۍ کرکټ لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي. خو کرکټ بورډ اوس دا اعلان وکړ او لا هم د هند سره د لوبو نیټه نه ده معلومه. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.